د هلمند د ټولګټو چارو ریاست 4 لوی پروژې پلي کړي دي. سلام، وخت په خیر، ستړي مشئ. د هلمند د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د روان لمریز کال په بهیر کې 4 لوی پروژې پلي کړي دي. د یاد ولایت د ټولګټو چارو ریاست د انجینرۍ برخې مسؤل انجینر نثار احمد نصرت ویلي چې سږکال په دغه ولایت کې د 93 میلیونه افغانیو په لګښت 4 لوی پروژې پلي کړي دي. نصرت زیاته کړي چې په دغه پروژو کې د 150 کیلومتره سړک، پلګټو استنادي دیوالونه او د موټرو د وزن کولو تلې رغول شامل دي. هغه ویلي چې هر کال د موټرو د وزن کولو له لارې 9 میلیونه افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته سپاري. له ملتیا مو مننه.